د پښتو مشهوره سندرغاړې غزاله جاوید به تاسو ټول پیژنئ، ځکه چې هغې په خپله لنډه موده کې دومره شهرت پیدا کړی و چې د پښتنو ماشوم یې پیژني. خو افسوس چې د هغې شهرت ټول بې ځایه لاړو او د هغې شهرت هغې ته هیڅ ګټه او نجات ورنه کړو، ځکه د هغې مور چې په سوشل میډیا باندې اوس کومې خبرې کړي د هغې باره کې چې کوم انکشافات کړي نو رښتیا هم چې د خفګان وړ دي. که تاسو د هغې د مور انټرویو کتل غواړئ نو همدلته یې در سره شریکوم، د ویډیو تر اخره راسره اوسئ. دوستانو، بېوسي د هر انسان ژوند سره تړلې وي. که یو انسان هر څه ولري نو بیا هم تر خپله حده بېوسه وي، خو ځینې بېوسي داسې وي چې هغه د انسان په خپل وس کې نه وي او د هغې هیڅ حل نشي راوستلی، لکه د غزاله جاوید او د هغې د مور بېوسي. د غزاله جاوید مور وایي چې لور مې راته خوب کې راځي او راته وایي چې خلکو ته ووایه چې نور زما سندرې نه اوري، ځکه چې خلک زما سندرې اوري نو زه ډېره په تکلیف کې یم. دا خبرې د غزاله جاوید مور څه موده وړاندې په یو نوي انټرویو کې کړي دي چې اوس یې ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې ده او ډېر خلک وایي چې د غزاله جاوید مور ټیک خبرې کوي، ځکه چې هغه یې لور ده او کیدای شي خوب کې ورته ورغلي وي. د غزاله جاوید مور په دغه انټرویو کې نور وایي چې تاسو به زما د لور سندرې ځکه اورئ چې هغې سره مینه لرئ، خو که تاسو رښتیا هم هغې سره مینه لرئ نو دعاګانو کې یاد وساتئ چې الله پاک یې هغه جهان ښکلی کړي او د قبر عذاب یې کم شي. د قبر عذاب حق دی او له دې نه وړاندې هم الله پاک خلکو ته د قبر د عذاب نشانې ښودلي دي چې خلک ترې عبرت واخلي. اوس هم ډېر خلک د قبر عذاب نه مني او داسې خبرو پسې خندا کوي، خو چې کله د هغوی جسد په خاورو کې کېښودل شي او د خپل عمل حساب کتاب ورسره شروع شي نو بیا به ورته معلومه شي چې حقیقت څه و. ځینې خلک وایي چې موسیقي د روح غذا ده، نو دوستانو هیڅکله هم موسیقي د روح غذا نه ده، ځکه چې یو څیز اسلام حرام کړی وي نو هغه به حرام وي. که څوک یې غذا ګڼي بیا د خپلو مړو ته د مرګ په وخت کې سندرې غږوي، بیا ختمونو او دعاګانو ته څه ضرورت دی؟ امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.